أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس او بعض د خلقنا من هغه سوکتی يعبد الله چې عبادت کوي د الله تبارک وتعالى على حرف په یو غاړه باندې فإن أصابه پس که چری ورسیږي هغه ته خیرن سخیګړه اطمئن به نو مطمئن شي په دې سره وان اصابته او کچری ورسیږي دتا فتنه س مصیبت انقلب على وجهه نو وګرځي د په مخبل خسر الدنيا والاخره نو نقصان وکړي د دنیا او د اخرت ذلك هو الخسران المبين هم دا نقصان ښکارا دی يدعو من دون الله دی ربلی سوا د الله تبارک وتعالى نه ما لا يضره هغه سوچ نه نقصان ورکوي دتا نه نقصان ورکول شي دتا وما لا ينفعه او نس نفع ورکوي دتا ذلك هو الضلال البعيد هم دادا گمراهی لره يدعو دی بلی لمن خامخه هغه سوک ضره چې ضرر د هغه اقرب ډیر نږدې دی من نفعه د نفع د هغه نه لبئس المولى ډیر بد دوست ډیر بد آقا دی ولبئس العشیر او ډیر بد مرګره دی ان الله بشک الله تبارک وتعالى يدخل الذين داخل بکړي هغه کسان امنو چې ایمان قبول کړي دي او عمل الصالحات او نیک عملونه کړي دي جنات داسې باغونو ته تجري من تحتها الانهار چې بهيږي لاندې د هغینا نهرونه ان الله بشک الله تبارک وتعالى يفعل ما يريد کوي هغه څه چې اوغواړي من کان یظن کم کس چې ګمان کوي لن ينصره الله چې هیڅ کله به مدد نکړي د الله تعالی په دنیا والآخرت په دنیا او آخرت فلیمدد نو هغه دی اوګد کړي بسبب الى السماء یو پړی تر اسمانه پورې یو سبب تر اسمانه یعنی یو پړی تر اسمانه ثم ليقطع بیا دی پریکړي فلینظر نو پس ودی ګوري هل یذهبن کیده چې آیا لری بکړي تدبیر د ما هغه سو یغیزو د کم نه چې دی خوشاله نه دی وکذالک انزلناه او هم دغه شانته نازل کو مونږه دا قران آیات بینات ایتنا واضحه وان الله او بشک الله تبارک وتعالى يهدي من يريد هدایت کوي هغه چاته چې اوغواړي ان الذين امنوا بشک هغه کسان چې ایمان قبول کړي دي والذین هادو او هغه کسان چې يهوديان شول والصابئین او صابئین دستور عبادت کوونکی والصابئین او صابئین والنصارى او عیسایان والمجوس او مجوسیان زرتشت آتش پرست والذین اشرکوا او هغه کسان کوم چې مشرکان دي ان الله بشک الله تبارک وتعالى يفصل بینهم فیصله وکړي د دوی پمینس کې یوم القیامت په ورځ د قیامت ان الله بشک الله تبارک وتعالى على كل شيء شهید په هر سیز باندې خبردار دی علم ترى آیات ندی کتلې ان الله چې بشک الله تبارک وتعالى تا يسجد له سجده کوي دتا من فی السماوات هغه چې په اسمانونو کې دي ومن فی الارض او هغه چې په ځمکه کې دي والشمس والقمر او نور او سپوږمۍ والنجوم او ستوري والجبال او غرونه والشجر او اونه والدواب او ساروی وكثير من الناس او ډیر خلق وكثير او ډیر داسې دي حق عليه العذاب چې لازم شوی دی په دوی باندې عذاب ومن او هغه څوک يهن الله چې ذلیل کړي الله فما له نو پس نشته د پاره مم مکرمن سوک عزت ورکون کې ان الله يفعل ما يشاء بشک الله تبارک وتعالى کوي هغه سوچ اوغواړي هاذان خصمان دا دوا جګړه کوونکې دي اختصموا فی ربهم کوم چې جګړه وکړه د خپل رب په حق لا فالذین کفروا پس هغه کسان چې کافران دي قطعت لهم پریکول بشي د دوی د پاره ثياب من نار کپڑے جامې د اور
یصب اچولی بشي من فوق رؤوسهم د پاسنا د دوی د سرونو الحمیم یشیدلی اوبو یسهر به چې ویلی بشي په دې سره ما فی بطونهم هغه څه چې د دوی په خېټو کې دي والجلود او سرمنه ولهم او د دوی د پاره مقامع من حدید د اوسپنې ګرزونه بوي کلما ارادو هر کله چې دوی وغواړي ان یخرجوا منها چې دوی اوزی د دینا من غم د غمنا اعیدوا فیها نو دوی به واپس کولی شي په هغه کې او دا به ورته ویلی شي وذوقوا او اوسکه عذاب الحریق عذاب سوزون کې